سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رک ورو اوسېږئ ملګرو د اختر شپه ده ډېر زیات خوشحاله یم په ښار کې داسې ګڼه ګوڼه ده چې مه کوه پوښتنه ګڼه ګوڼه به ولې نه وي چې د اختر شپه ده او خلک راغلي تر څو سوداوې وکړي او موږ هم تر دې دمه پورې خپرونو کې مصروف وو دفتر کې مصروف وو نور کارونه هم کول دا خپرونې رانه پاتې وې وبښئ دا سودا رانه پاتې وه او بس روژې خدای پاک په خیر خلاصې کړلې او راغلي وو چې نن سودا مو کړو او د دغه دغه ګڼې ګوڼې انځور چې په جلال آباد ښار کې د اختر لپاره تیاریانې څنګه دي دا ثبت کړو تر تاسې ورسوو تمه مو دا ده چې تاسې دا خپرونه تر پایه وګورئ او د جلال آباد دغه ماښامې د اختر شپه د اختر د شپې دغه انځور تر وروستیو شیبو ننداره کړئ او خوند ترېنه واخلئ درنو ملګرو تاسې راځئ ورځو مخکې دا څه شی دی وراره دا په څو ورکې دا غټ په څو دی دا ګوډې څلوېښت ها څو روپۍ دې ګټلي دي اوسه پورې یو هم نه اتیا روپۍ به مې ګټلي داسې کیمرې ته مخه کړه څو روپۍ دې ګټلي اویا اتیا به مې ګټلي یا به سل به مې ګټلي اختر شپه ده کالي دې کړي دي که نه سل یو څه پورې مې نه دي کړی که دې نه وروسته نو د اختر شپې کالي دې نه دي کړي سبا څنګه یې کوې ها ولې او چپړې دې اخیستي ولې او څومره هغه دې راوړي پراڼې دې راوړي ونه داسې یو دېرش دانې دېرش دانې خرڅې شول که نه او څو دانې به خرڅې شوي سپین نه دې خوا راغلی یم څلور دانې څلور دانې او دا خو بیخي چې هم دې خرڅ شوي که نه او خرڅېږي او کوم شعر درته یاد دی نه شعر نه درځي ټوکه درځي ښځه ورته کیمرې ته وخانده ډېره مننه کوډې ودانو راغله خوشحاله اوسئ درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو او دغه صحنه په تاسې ګورو چیس کې بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو دوه ځوانان په لاس راغلي دي او په دې توره شپه روان دي چېرته پکتیا ته ډېر لرې زرمت ولسوالۍ زرمت ولسوالۍ ده رحمت شاه زرمتي باندې مې سلام ووایه علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اول ته ستړی مو شي په خیر اوسې خدای تعالی دې خوشحاله کړه په لیدو دې خوشحاله شوم مخلص ډېره زیاته مننه نوم مبارک نوم مې اختر پکتیاوال اختر پکتیاوال او ستاسې رضا محمد پکتیاوال پکتیاوال تاسې دواړه پکتیاوال ستړي مو او وروڼه یو ها مشر کوم یو دی کشر کوم یو دی اوس نه معلومیږي دی مشر دی مشر دی انشاءالله بیخي معلومیږي نه څنګه و روژې مبارکه میاشت څنګه الحمدلله بیخي ښه و جلال آباد کې مسافري شپې ورځې وې تېرې ته داسې راشه چې د خلکو نه خلاص شو ګوره څه شو کیمره څه شوه کمره ورکړه سورش ده څنګه و مسافري څنګه وه والله بیخي الحمدلله تېر شو روژه څنګه وه بس خیر و خیرات و شکر د تېر شو مسافري خلاصه شوه تریخې خو ښه په خپل وطن کې کوي ناوخته کړې دي نه والله زه زنانه خیاط یم او دا خیاطي هم داسې دا باید د اختر تر شپې ووسي سړی نه خو هغه وکړه شپه وکړه ما سره به دفتر کې سبا بیا سهار وخت لاړ شه ما یو کوچنی ولې موټر دی هغه به در کوم زی به الله دې ونازوه ما څه خدمت شته پکتیاوال ته زما سلامونه ورسېږه وعلیکم السلام ورحمت الله زرمتیانو باندې خاص خاص سلامونه مینوال دي کور دې ودان خوشحاله اوسئ خدای په پکتیاوال صاحب زه یم الله مل شه خدای مو سلامت لره کور مدان په خیر لاړ شي ښه زه نو زه مجاهده زه چې چکر وو اختر شپه او د جلال آباد ښار او ګڼ شمېر هېوادوال د دې لپاره راوتي دي چې دلته ځان لپاره د خپلو اولادو لپاره یو څه واخلي هغه که جامه وي که خولۍ وي که ساعتونه که هر څه وي بس دوی اخلي او زموږ هم ورسره ساعت تېر دی ژوند روان دی بس اختر شپه وي همداسې ښه مجاهده 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 اصولي لورکۍ ته یې دا نه اخلې که نه واخلي ورته بنګړي هم راغلي دي نه اخلي ورته نه ښه نو چې نه اخلي زه چې ځو نو چا سره سلام علیکم سلام علیکم ښې جوړې تکړی څنګه یې کیمرې ته څنګه وکتل پېژندنه مې هغې له خاطره ما چې څوک وګوري اول دې خوا ګوري چې کیمره خو چېرته لګېدلې نه ولې دې پېژنو څنګه یې شکر د الحمدلله ژوند چارې دې څنګه روانې دي شکر الحمدلله دوکان به ښه څنګه ده دوکانداري څنګه شکر ده الحمدلله ټول اختر شپه د څومره سودا به دې کړي بس شوی ده نور ګزاره کوي بسته دغه لارې بنده کړې ده او اخوا نه بنده دې خوا نه بسته لاره بنده کړې ده دې کوم چې سودا تاسې ونه کړې بیا خو ونه شوه نو نه که نه هغې کې هم بیا پیسې علي ښاروالې ولې څو روپۍ اخلي
300 روپۍ د ورځې؟ تعرفه نه یو ځل یو د بس صحیح دی نو 300 خو صحیح دی نو ته انډیوال دی چېرته ده انډیوال مې خرڅ کړ نه ډېر وران ده والا جو څنګه کېږي ته څنګه یې ځان ما هغه لټوله هغه مې لټوله چې هغه هغه دې دې څه لټوله؟ کړ. ته څنګه یې ځان دې کتل چې هغه خو باندې چې بازار هم نکړي شکر نه ما بازار کې خبرې نشته ته څنګه یې الحمدلله ژوند چارې څنګه روانې شکر الله رحمت هسې هم خپلو کې یو څو روژې دې وخوړلې والله روژې مې خوړلې نه دي ټولې مو نیولې له خیره ټولې دې ونیولې خلاصېدو او کومه روژه در باندې ډېره سخته تېره شوه والله نن روژه لږه سخته وه ځکه اخري روژه عمر هم ډېر تېز و بس کار ته ولاړو ټوله ورځ کار دې وکړو که نه او الحمدلله او ځان ته دې کالي کړي او الحمدلله بچ ده ته کړي که ځان ته دې کړي دواړو ته نه ده ته کالي کړي دي که ځان ته دې خپله کړي دي نه یو ما ځان ته کړي او ده راته کړي دوه جوړې او دغسې خوشبخته انسانانو شوی موږ یو جوړه هغه مې ډېره خیاط راته ویلې چې که وګڼډل شو وګڼډل شو کنې خپل کار کوو تره زامن وي که نه تره زامن هستی تره زامن ډېر خواږه وي که نه هغه وایي یو ټپم ده د پښتو وایي یا د کاکا بچي خواږه دي یا یې له ما نه زړګی وړی پسې مرمه داسې یو ټپم ده نو تره زامن ډېر خواږه وي حتما به یو جوړه کالي درته کړي او خدای پاک دې شیطاني کې نه راولي اوس دې باید تا ته دا هغه وکړي یو جوړه سپلی درته وکړي سپلی خو دا ټول خپلې دي یار یو چې دا نه دا خو اوس دا نه وګوره دا جامې هم چې د تېر اختر کې راشه کړي والا چې بېشکه ورځ ډېره مننه چې راسره وې خبرې مو کړلې او راواخله چی راواخله چی راغلی بس چې څه ده تبه ده خوشحاله اوسې ګپ مې درسره لګوه سړیه بل انډیوال په خیر سره یو مرکه کې د ژوند هغه خرڅومه در باندې اخلي ډېره مننه وروره خوشحاله اوسې مجاهده خولۍ دا په څو دي څو په دې شي ورکې په دې شمله تاوان کوي وای پنځه شي ورکې تاوان کوي پنځه شي تاوان کوي تاوان دا شل روپۍ راکړه شل لږه خوا کیمرې دا صحیح ده شل روپۍ نه راکړي دا وال هلته زنانه راغله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر دی الحمدلله خپله خاص دی صحت مو ښه ده څومره دسمالونه دې راوړي وو بس یاره دغه 15,000 روپو مال هم راوړی وم 15,000 افغانیو مال دې راوړی څه ګټه کوي که نه کوي الحمدلله شکر دی بس د ورځې خپله نفقه پیدا کوو حلاله او روژې مبارکه میاشت در باندې څنګه تېره شوه بس ډېره ښایسته حلاله مزدوري چې کوې نو خامخا دا م عبادت ده که نه بلکل نو او په ننګرهار کې د اختر شپه در باندې راغله هېوادوال راغلي ستا دوکانداري روانه دلته یو بل سره خوشحالیانې ګوري څومره خوشحاله یې ته خپله والا ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې په خپل وطن کې او همدغه خوشحال د مسلمان لپاره خو همدغه یو د جمعې ورځ ده یو د اخترونو ورځې دي نو په دې کې باید خوشحالي ولمانځو او هغه کم عبادات او هغه چې اطاعت چې موږ ته لازم دی هغه باید وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور دې ودان ته مې ودان خیراتي خو نه ورکړې چاته ولې نه ودان ما ته راکړې مستحق ګورو یاره ډېر وران وخت کوي تاسو ډېر وران یې که نه ډېره مننه وروره خدای سلامت لره هله مجاهده دا دی اصلي ځای دا چارک څو ورکې چارک خدای پاکه دا څه شو چارک څو دی ډېرې موږ سره نشته که نه او بله خبره ده چې په ډېرو خو لیوني خوشحاله وي ته خو لیونی نه یې ته خو فعاله یې دا په څو دي چارک دا چارک 300 ماشاءالله کلدار ته یې واړه څو کېږي 4,800 افغانۍ کلدار یې شول 300 افغانۍ چې کلدار ته واړې 4,800 کلدار یې جوړېږي ډېر ګرانه نه دي ګران راوړي ته ها کومه ده پټاقۍ دا خلک ما تا جوړال پټاکې کار نه کوي والا رښتیا دي ویلې ښه دې کې دا څنګه دی دا دا 100 روپۍ که 100 افغانۍ 100 روپۍ 100 روپۍ ښه صحیح ده کلدار یعنې نه کلدار یې دلته کوم دا وګوره دا نه پټاقۍ چوي که نه ته یې نه چوي ها دلته کلدار یې نه کوي ها ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت مجاهده ځه مجاهده چی دی ویلې نه 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 ها ځه مجاهده ځه 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 زه مجاهد دلته نور هسې چای نشته دی او تورتم دی دلته ګروپونه هم څنګه نه دي لګولي دلته روپۍ نه دي لګولي ولې نه لګولي نه دي لګولي زه درته ولګوم یو دانه ولګه اختر ته دې کاري کړي که نه دي کړي کوم رنګ دې کړی دی دا رنګ دا رنګ دې کړی دا رنګ یو جوړه کالي وکړه ځان ته دا نه کې زه د دې کالیو پیسې در کوم په شرط دی چې ته خپله واغوندې
اغوندي امران یا اغوندي اونده دا څه یاره ساجه رنګونه دي دا ډېر جالب رنګونه نه دي دي کنه دا چنګړې دا چنګړې دا شوق دی چې هر څوک څنګه او دا خو له چا ده دا ما خرڅوم خرڅې پسو 50 په دې شور کې نه ولا زه 15 شي راځم ته وای په دې شوی بینځې شو شلې راکې نه دینه په پورته نه ځم نو بس ته ډېره مننه کور دی ودان ډېر خاطر وکړه طالب په 80 روپۍ درکو ده راځه راشه دا باوري دا به راکې راته 80 روپۍ ها 80 روپۍ والا د ټولو په مخ کې 80 روپۍ دی ویلې صحیح دی او بیا د دا نه منکرېږي او که منکر شو نو تاسو بیا شاهدي ورکوئ دا 100 روپۍ دا 80 روپۍ ستاسو ده 80 روپۍ او روپۍ کلدارې ته ویل کېږي نه 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 بیا افغانۍ دې نه دي ویلي روپۍ دي ویلي او روپۍ کلدارې ته ویل کېږي صحیح دی 15 روپۍ شول افغانۍ شول وبخښه 15 افغانۍ به زه درکړم صحیح 15 افغانۍ نه 15 خپلې خبره مه نه تېرېږي د اختر شپه ده ګناهګارېږي 80 کلدارې زه د کزې نه کړم ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ راځئ سلام علیکم څنګه یې جوړې کیمره ګوري غټه ده که وړه کومه ده کومه ده ته دا څه ښه څنګه دی کار روزګار څنګه دی الله شکر دی ژوند څنګه روان دی الحمدلله ښه شکر دی رڼا کمه ده نو غېږه غېږه ولې نیسي وایي کبډۍ میدان دی که څنګه څه دا کباړي مې سپینې کړو څنګه ده کار روزګار دی څنګه الله شکر دی الله احسان دی نن 15000 ګټلې دي اواز مې ناز دی 15000 مې ګټلې دي هغه د چا خبره شپږیزه خو نه واله نه دا چاره ده څلوریزه ده څلوریزه ده که یو څه خو دې وکړل یا ډبل سنګل شپږیزه دې والې ده نه غشتلی یم او حج لم تللی یم او پیاده تللی یم هلته ښه حجه پورې پیدل تللی او سعودي له ښه خوب کې تللی که نه همداسې نه لیونی پښې وګوره یوه کږه شوې ده ګورې په ډېر مزل باندې ښه او څومره وخت کېږي د دوکانداري کې د دایره کېږي د 18 کاله کېږي شاوخوا 18 کاله په همدغه ځای باندې همدغه عمر 40 کاله شپږ کلنۍ کې دوکانداري ته راوتې بیانې کې چې د مسافر شوی یم کور دې چېرته دی کابل کې کور ته چې اوس لاړ شي پېژنې نه چې دا زما زوی دی یاره څه ووایم کېدای شي ولې جنجال مې کړی و نه یم تللی نو څومره وخت کېږي یاره ډېر وخت کېږي 12 کاله به کېږي 12 کاله کېږي بیا نه یې تللی نه که لاړې څنګه چلې بېرته دې راشړي که څه حساب یاره امکانات لري اتیا پیسې ده اتیا فیصد امکانات لري چېرته ویلی کرکټ هم دی کوي او ډېر ښه بالر کرکټ کې چې دواړه یم الراونډر یم الراونډر یې او بیټینګ کې څومره هغه کې بالینګ کې څومره سپیډ ولې بالینګ کې 380 ډون ریکارډ یې مات کړی دی 380 او د بیټینګ سټایل یې څونه دی سټیک هغه شاوخوا 15 دی 15 د دې کې گزاره دی وکړه هغه کې مکمل جګه بلکې ته چې راشي راځه چې مخکې راشه مجاهد اوس څنګه شو اوس صحیح شو هداسې به شو اوس صحیح شو ها 15 دي سټراکټر دی په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې دې څو کړي دي شپږ هغه د چا خلاف د للمي په خلاف باندې للمي او للمي ټیم ما یې کوي چې د لندن خلاف نه لندن ته نه یم تللی سعودي ته تللی یم سعودي ته تللی نړیواله لوبه دې کړې ده که نه نه باغ کې لوبېدلی یم دې باغ ته تللی ها دې باغ کې لوبېدلی یې فقط دې باغ کې لوبېدلی یم ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې چېرې باندې څکې او وخت راغی یخ شین یخ شین دا اوس ګوره راځئ مجاهد راځه مجاهده ای مجاهده لورکۍ ته دې هغه نه هلې شرنګانې ای دا م ورته واله مجاهده دا واړه دي که نه ستا دا په څو څو دي ټول په لس لس ای مجاهده لس کرایه مو لګه کېږي نه د رښتیا که کم لګې دا ولې ارزانه دي
تاسو پیدا کړی که څه حساب دی ښه دې ته رازونه دي ته ښه څه مجاهده ځه په دې ونه خېجي دا څه شی دی راشه مجاهده دغه ټاپي دا په لاس چې لګول کېږي دا یو ټاپه په څو ده لس السلام علیکم خاص دی مجاهد عرصه درومه را مې وړو دنه خبر نه دی غریب دلته وګورئ بوټ مې دنه راوړی دی خبر نه دی چې هغه څه حساب دی بوټ چا راوړی یا خدای پاکه دی زه بېرته مې ورته کېږم دغسې خلک دي نو بیا وایي تاوان مې کړی دی هله مجاهد راشه کنده په څو دي شل دی ویلی دي نه شل دی ویلی نه لانجې به نه کې لانجې او دا په څو دی دا څلوېښت دا شل صحیح دی دا به والا نه تا ما سره خبره کړې ده شینواره ما مې لانجې ولې کې زه شینواره نه یم زه شینواره نه یم شینواره نشته دی اوس ها شینواره خو لاړو بل ځای ته ښه دا په څو دی یو دانه ما ته خیراتي راکړي ولې زه 50 نه 50 خو ډېرې شولې 15 مجاهد دا په څو کېږي 12 افغانۍ دي بس هغه نرخ کېښودو صحیح دا خو زه نه علمه دلته دې ښیي صحیح دی صحیح دی ولې والمه ولې نه علي تی وسکه که نه تی وسکه ولې ها تی وسکه ځه ولې اوس یې نه څښې ونیسه ته د کوم ځای او د خوږیاڼو یې بیا خو ستړی یم چې خوږیاڼوال ما ډېر ګران دي ما پکې ډېر ملګري دي او خوږیاڼوال خو ډېر مېلمه پاله دی چې ته څنګه مېلمه پاله نه یو انرژي نشي راکولی ولې نه اول مې ورته وویلې که نه ما واله اوس د دې پیسې رانه اخلې که نه زه نه یارم دی دا یو دی همداسې شي ده ډېره مننه اوس چې ډبل م رانه والې نه خفه کېږم صحیح دی الله دې مه خفه کوه کور نه پېښړې لږ را دې خوا د چا کیمره ده ښه څو افغانۍ دې کېږي ستا د خیر ده که نه نه خوشحاله اوسئ خوشحاله نه تیار ماتې درس شینواره نه دی او وروره ها دا بل شی دی دا بل شی دی او وراره زنده باد یاره ها دا لسګون دي زما له خوا نه تا ته ډالۍ نور نشته نو زه خپله نه لرم نو تا ته به چی درکړم بس دی همدا 10 روپۍ بس دی زه نو چې بس دی او که نه دی همدا 10 روپۍ دي بس دی موږ ماشومانو ته 10 روپۍ نه زیات نه ورکوو بیا ورانېږي بیا سبا په 500 باندې چې دی موږ تکو بیا 15 نه اخلي بیا به وایي چې 500 راکړه نو هماغسې مجبور مکلف یې چې 10 افغانۍ ورکړي صحیح دی دا زما له خوا نه اختری و ښه بیا ونه وایه چې ګوره نو بله کابل کې ده ته څنګه یې الحمدلله چای به ښایي که انرژي چای ولې چای ګټې لري ډېرې ګټې خو ډېرې لري خو یو کار دی ګوره چې ډېر ګرمه کې مه څښه ښه معدې ته تکلیف رسوي لږ شان چې یخ شي داسې نارمل اوبه غوندې که نه یعنې ډېر ګرم هم نو ډېر یخ هم نه دغسې وخت کې څښه صحیح دی او درنو لیدونکي تا ګوري تا ته مې ویلې خو هغه دې عملي کړي په ځان باندې اختر ته دې کالي کړي څو جوړه یو جوړ بس برای خو دې ځوانۍ ته دې ګوره بیا یو جوړ هم کړي خو ښه هم کړي دي د دوه جوړو ځواب وایي اوس که دا یو جوړه بیا اخیرا چې بیا چیه کې بس بیا مجبوره بېرته زړه واغوندو نه اختر کې خو دغه ځوانان تا به لیدلي او دغه ځوانان لږ شور ډېر که نه یو بل باندې داسې هغه هم کوي داسې حمله غوندې کوي لاس بیا چې یو شی بل شی کله کله ترکاري پخې هغې کې درنه هغې کېږي یو شی در باندې وغورځېږي خیرن شي نو په اوله ورځ که همدا کار وشي بیا چیه کې مجبور یې په کالو سره ولامبلو چې بس ټول پاک شي کالو سره ولامبي دوه جوړه به دې کړي وي همدغه جوړې به دې دوه کړي وي ولا بس څه چې نصیب کي هغه را رسېږي او دا یو جوړه به کافي من لپاره ما خو نه بیخي کوی یم
ما غونې بیخي کوی ما نه دا ته به یې موکو که نه مشکل نشته نو اوس یې راځي اختر شپه ده ته اوس یو راځي پوسټ یې کلی ولیدلی نو ډېر کمنټونه درته شوي کېدای شي ډېرې درته کړي هغه یو لک نه $101 چې راغلي وو هغه داسې و چې $101 راکړل هغه کې د بینک پیسې هم کټ کړل دي او $2.50 یې نیولي هم دي نه پوهېږم چې هغه یې ولې پې کړي نه دي او په افغانستان کې اوس یم لومړی ځل چې ما ته پیسې راکړي فیسبوک اوس پورې چا ته نه ورکړي نری کوم یو او یې پیکې اړی ډېره زړه نه ده کوم یو پکې چې غټ اختان چې نواب شینوار نه دی نواب خان یادې پیکې اړی وای اچیلی الله که پوه شم تاسو ملګری خیر هغه کابل کې د نواب خان یادې صحیح دی او هماغه ملګری نواب خان دی او کابل کې دی ولاچ ولې نه ګرځي اوس نه دی راغلی جلال آباد ته نه پروت نه دی ګرځي هغه خو کابل کې ګرځي او پهلوان موږ به ورشو ستاسو دا چپلې به خرڅې یو جوړه ماته نه راځي مهرباني کومې د خوښي او بخیر تراشه کنه څنګه یې تا چې زه لاس راکړه نو غاړه راکړه داسې راکړه آفرین اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شه څنګه یې ښه ماته څنګه یې؟ واده دې څه وخت وکړو واده ها واده نو واده مې دې څومره وخت وشو ها نه دی مې کړی واده ځه وګوره هغه تره زوی دې هلته ناست و ما ته یې دې وایي واده وکړو ته یې غوښتی نه وي خیر دی که غوښتی دې نه یم هغه بل مشکل و ښه بس هغه پاتې شو خیر دی څه مشکل نشته خو درو مه وایه چې واده مې نه دی کړی څنګه یې ښه ماته څنګه یې؟ اختر څنګه تېر شو اختر ولا په خوشحالۍ تېر شو د کومه ده تېر شوی نن خو د اختر شپه ده که را روان دی نو په خوشحالۍ را روان دی ته خو چې تېر شو که نه الا سړی دې اور لاندې که راشه دې خوا ته شه نو څومره چې کلک نه ښه دی بوجۍ ده مخکې وروره ښه شعر راته وې او درته به ته شعر راته ووایې که نه جام کې اوبه راکړه ګلاس سره مې نه لګي جام کې اوبه راکړه ګلاس سره مې نه لګي زه افغان یم پاکستان سره مې نه لګي واه پاکستان سره دې نه لګېږي کله ورغلی یې ها ورغلی یې ورته نه دا یو شعر دی یاد و بل نه دی یاد دی یاد دی ته بل ووایه راته ټوله رانه پیره خفګانو خوړه ټوله رانه پیره خفګانو خوړه اوس د ځوانۍ چا نه تاوان واخلم اوس د ځوانۍ چا نه تاوان واخلمه نو تا خو واده هم کړی دی او دکانداري دې هم جوړه ده ښه خوشحاله معلومیږي نو څنګه نه غمونه دا زندګي وخوړله شعر دی که نه شعر دی ښه ډېره مننه چای څکې ها انرژي څکې چینی څکې ځانو کور دی ودان چینی څکې ښه مجاهده ته راځه ته راځه مجاهده دا چارک څو دي؟ په 130 ورکې؟ 130 ورکې ولې؟ 130 روپۍ خو خپله راځي نه په 120 یو چارک وتله زه صحیح زه درنه په زور اخلم زورې واخلاص دې واخلاص خبره نه کوي کیمرا دې لکه لیدلې ده ځکه داسې لګیا یې ډېره مننه وروره کور دې ودان خوشحاله اوسه مجاهده پاکول مې نشته دی ته راشه بل ځای مې ولیده راشه کنه یاره صبر وکړه لاسګاډي باندې مې ونیوې سلام علیکم اجازه دلته ودرېږم ولې نه ها دې د بره خو کښېنه ها دا وګوره داسې ولاړ او یو شلګون کې شینوار یم ماته فیصله وکړه دواړه مې یو سل 30 روپۍ صحیح دی که یو سل 10 مې ورته لګولې 220 روپۍ مې ورته دواړه لګولې بیا مې وویل نه ما ورته 200 روپۍ ویلې مجاهده دا دي په کورونه په 200 روپۍ باندې نه یو دانه په 200 220 روپۍ مې ورته لګولې دا په 350 روپۍ راکړې دا څنګه چل دی دا به ته او دا فرق لري که نه یو شی څه شي فرق لري خو دې کې شیطاني راځي صحیح دی ها اتمن بچي یې 220 روپۍ نور راکړه یار ایسه دا وګوره 20 روپۍ په دوه په کوم نشي ګټه نه راکړه ها اوس دا په څو راکې دا دواړه مې 220 روپۍ ورکړي 220 په 130 راکې دواړه دواړه په 130 راکې نه بس صحیح دی چې نه راکې نو څه وو لاړو درنه یاره نه راکې بس دا مثل انجمن دی نو خرڅېږي نه والا اوس نه مزه مجاهد ازا دا په څو دي پاوشل او کیلو او څومره خرڅ کړي سار نه
سهار نه نه وته څو وخت راووتلو سوای چې مازیګر مازدیګر چیس کې را سره غرمه تیرې ها ښه شی دی څکې و ښه جوړې څنګه دي جوړې دا په څو دي جوړه سته خیرت دی تکړه څو دي دا جوړې مولانا مختلف دي په لمبر دی دا په څو ده اوس دا سل افغاني 100 افغانۍ په دېرش افغانۍ راکې مولانا هم داسې وایي چې سر نه ډېره مننه ته پوهېږې چې هسې م نه اخلي نه واخله مشکل نشته زما دومره زوی نشته دی ماشوم نه لرم الله دې درکړي امین امین خدای دې سلامت لره ژوندی اوسه ونیسه بل درته راوغواړم سلامت چیس کې را سره خیر اوسه. ته خو سات وکړه آفرین دغه زده ډېره مننه مجاهد راځه مجاهد ته راشه څنګه دی ښه ښکاري تاسو روټونه دي کړی ولا نه ښه دی څو دا په څو دی تا نه بیا ورته ته راته ووایه په څو یې اخلي دا په 280 افغانۍ دی اخلي نه ظلم هم راخستی دی ولې ظلم هم راغستی ظلم هم راخستی دلته راشه ولې ظلم دی په څو یې اخلي خاطر دا به تاسو تخفیف ورکړئ که نه روژه ختمه شوه اوس د اختر شپه ده نو روژه ختمه شوه دا اوس په څو راکې روژې دپاره وایي زه درباندې خرڅوم په څو یې اخلي افغانانو یوه خبره کوي زیاته نه هو دې سلګونه ولې ولې جنګ موږ ته سیند کې نیولي دي که څنګه نه مایان خو نه دي چې سیند کې ونیسي موږ هم دا خبره کوو چې سیند کې خو نه دي نیولي نه مایان دي. دا په 215 روپۍ ماته راځي 280 افغانۍ تاله درکوو صحیح دی خوښه دی دا دې ته ودانه خلاص کړه ولې کړ راشه ولې یو ولګېد سلګون دی حق دی سلګون نه 280 افغانۍ ورکول بس یې نه همدا ودرېږه ما ته پته ده پته ده نه ورکول د سلګون ورکړه 280 افغانۍ ورکول 280 افغانۍ تېنه واله صحیح دی او واده ورځه چیس کې غرمه تیرې څنګه روژه دی الحمدلله فضل الله خدای دې بالکل ټایټ وایي اختر ته دې کالي کړي که نه او اختر داسې کیمرې ته لږ مخامخ شو زه وګوري خلک دا جنګونه چې ډېر کول لانجې دې ډېرې کولې 100 روپۍ باندې نښتې وې ناس خبره نشته کالي دې کړي دي کړي څو جوړه دوه 2 جوړه یو جوړه ماته ترې راکړه الله بسم الله او څنګه چې ښایسته جوړه دې کړې دی ازبری خو څو اختر دي کنه اختر خو نه دی لا اختر و سبا دی بل سبا د شین کیسه کې نه یو اختر ده ورکه 280 افغانۍ 280 افغانۍ نه کم وانه څنګه خان خان نه مخ پیسې ورکه ورته څنګه چل دی کارو د سې خبره 280 افغانۍ صحیح دی زرګونه که زرګون بس دی ځه سره نه زیات مال دی صحیح دی راک نه یو زرګون ورکه ورته یو سلګون دی بس راو بس بقایا پیسې سره ورته اصل اجازه مانه دومره سخت دی چې بس یا شیخه خپل سره پوښه ښه کمې دي نه وانلې مجاهد راځه ها په څو یې ورکې په څو یې راکې دا دا سل 15 روپۍ راکې 15 راکه دوه دانې راکه 15 صحیح دی ها ولې یو سلاتیا خو تا ونه ویل چې صحیح دی دا ولې داسې کوي دا په څو دی دا دا خو والا وروره به یې کوي په 110 باندې او ورکوي اخري په 100 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې که دې نه کمی نه نور تا دې خبره به کم شي وجه څو پورې به تا راکړي ته به زه ګیفټ واخلم ځای نه خوشحاله اوس الله دې سلامت لره دغسې ځوانۍ خبره کوه هېڅوک هم درنه چی نه اخلي ما خپله دي نه چوک مزدور یم زنده باد یاره کور دې ودان نه هغه چې ده د ځواني او د همت او غیرت دا د هغه پورې نه ده چې مالدارۍ پورې دي نو څومره چې ما غریب خلک زړور لیدلي دي څومره چې دوی په میلمه پالنه کې ما قوي لیدلي دي شاید چې نور څوک نه اوسي او اول له ما نه زه خپله د 8000 افغانۍ مزدور یم کور مو ودان زه هم دا شی یم زه چې یم نه من همدغه شی یم موږ همدغه ته په مار کې ته یو ځای کې کار کوې زه په مار کې دې ځای نه ځم یو ولسوالۍ ته بله ولسوالۍ ته کلا دې ګرځم او معاش 8000 افغانۍ راکوي راته شکر په دې البته اوه شکر دی الحمدلله اوس خو به دې راته ارزانه راکړی وی که دا په څو دی دا اوس ښایسته دی ولا چې دا مجاهده دلته راشه څنګه یې دلته راشه نوم دې چی دی ها روخلا روخولا د کوم ځای د بټکوټ بټکوټ او مالټې دې خوړلي که نه مالټې دې خوړلي که هندوانې مالټې مې خوړلې هندوانې مې که بیا خو به د شعر هم یاد وي نو نه نه شیر مې نه دی یاد ټوکه به درته یاد وي نه مې دی یاد نو څه شی درته یاد دي هېڅ شی هېڅ شی هم نه
هیڅ شی نه یاد نه دي حساب درته درځي څنګه چې پوښتنه نه وکړم حساب کولی شي څنګه حساب پیسې ته چې دومره پیسې دومره څو کېږي داسې ویلی شي هو ښه ته ووایه اتیا پنځه پنځوس شپږ اتیا دا درې واړه چې اتیا او 50 55 اتیا پنځه پنځوس شپږ اتیا دا درې واړه یو ځای که څو جوړېږي حسابونه کوه اختر چې تېر شو بیا راځم خواته دی السلام علیکم سالت دی ښه جوړې څنګه دی کار روزګار څنګه را سره اخلم سلبي ته پرېږده عکسونه والو عکسونه نازه شکر دی الحمدلله کار روزګار مو څنګه الحمدلله خیر الله دې سلامت لره سړی خو داسې ښایسته ښکاري دی ونه وکړه د نظره دی ګون موبایل د نظره ډېره مننه کور دې ودار ما سره ځي دفتر ته خوشحاله اوسې الله دې سلامت اجازه ده ځان مجاهده نو څنګه دې خوښه ده څو بس دی نو چی کې شینواره نه یم وروره نه یم د رښتیاو نه یم ولاکه یم هغه شمشاد کې دی او شکر دی الحمدلله ونیسئ ښه مجاهده دا وګوره ښه نو مجاهده ګله خدای پاماني کوو هغه ستا خبره یې رخصتي اخلو رخصتي اخلو چې اختر دی که نه نو څنګه اختر ته ته راشه ته پیغام راکړه دلته راشه وتښتېده سړی څنګه یې ته ژوند چارې څنګه روانې دي ښه دي څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر ده کېږي خرڅېږي ښه دی او یو پرتوغاښ او یو د زعفراني دواړه په څو کېږي خو بنیان نو پرتوغ او زعفراني دواړه تیاره دی اتیا افغانۍ نه ښه دي نو ښه شی دی که نه سودا دې کړې ده شکر دی ځکه خوشحاله معلومېږي ډېره مننه کور دې ودان ما ته څه پیغام لرې ما ته صرف ما ته څو پیغام ولرو نو ما ته یو څه خبره وکړه چې زه عملي کړم په ژوند کې مې تغیرات راشي نو پیغام څو پیغام ولرو ما ته چې ویل نه لري یو نصیحت راته وکړه نو څه به نصیحت یک نصیحت به ما کنیم که ما زندگی ما رو تغییر بدم زندگی از برادر خو به جای گشت خوب نیست او برادر نیست از به جای گشت استفاده مردم بتر کار بار خدا کنه بسیار زیاد تشکر نشه و تماشا برادر خدا دور نگاه کنه بسیار زیاد تشکر برادر نمیخوره بیکاری تشکر نروز که کار کنه بیشک والا اینه برادر خوب پیغام دادنی خوب از بیادر چی گفت خوب در بس چی گفت باید نشه مردم نکنه به کاروبار سوچ باشه بیادر یک دوسره به کمایی کنه فهمیدی سلام علیکم ها څنګه خاندي السلام علیکم څنګه خاندي جوړې تکړه دا هیوادوالو مونږ غواړي که ته څنګه یې څنګه د اختر په شپه راوتی خیر شه راوتی و لږ سودا لپاره سودا لپاره کومه ده زه څومره عاجزه انسان یم زه بالکل همداسې ښکاره کېږي چانه چپونه وای دا ماشاءالله ښه سړی بیادر آفرین ټماټې بیادر دا وګوره دا ماشاءالله آفرین دغه ده تازه ښه سړی اوس که مې په کار هم نه دي چې یو سودا زه کوم موضوع به ګورې ته څنګه یې شکر الحمدلله ژوند چارې دې څنګه روانې والله الحمدلله ښې تېرېږي خپرونه دې کومه ځانې کتلې ده ټولې ګورم کومه خپرونه دې باندې خلک کتلې ده والله ځان نه پوهېږم خو دا تورخم کې م لکه کوم ځای کې دشته کې په سنګکارۍ چې ناست ولئ کابل و هغه نه یو دشته ولرې ولسوالۍ هم د تورخم په کومه ولسوالۍ وه ها چیم کول نفر په سنګکارۍ اتې کې م زور پسې راواخیستې هغه نفر د سره کومه نه چې خلک په عذابوي هغه نشته دی اوس چې هغه سره چېرته لاړ شو چېرته ولې دا ولې دا ځې خو زما هم حق دی هلته زما هم وطن دی ستا هم وطن دی آفرین قاري صاحب دغسې وایه ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وایي ته راشه څه شوې تا خبرې ونه کړلې څه پیغام لري ټولو هیوادوالو ته مې دا پیغام دی اوله کې د اختر پیغام دی چې د خوشحالۍ ورځې دي باید دا خوشحالي مو تاسو په ښه ولمانځو او یو بل ته باید ډېر احترام وکړو یو بل ډېر قدر احترام وکړو ټول افغانانو ته مې دا هیله ده چې دا اختر په ځان باندې غم نه کړي د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر دی وي ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت ده درنو لیدونکو له همدې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسېږي تر بیا ښې چارې د الله په امان